خو زه داسې به وکړو بیره به راوالو صحیح ده دې کې یو ترخه یي که نه بلکل موږ پاکستان کې خو چې پیشو وویني پیاز خو مې کټل خو زما یم دا حال وکړو وای وای خو زما سترګې چې وې که نه ډېر زیات خارښ پرې کوم السلام علیکم څه حال دی ملګرو امید کوم چې ټول ملګري به روغ جوړ اوس راپاڅېدم لږ ټیک هم نه وه موسم هم ګرم دی راځئ یو ملګری راغلی دی او هغه چکر ته بوځو دې وخت کې د خیره سره موږ روان یو سره د یو میلمه اوس خو میلمه نه دی اوس خو کوربه شو ځکه چې سعودي عرب کې دغه ورځ دوه میلمستیا وي خو موږ به ورته قدر ځکه کوو دا بیخي برنډ نوی راغلی دی انشاءالله چکر ول ورکوو او ګرځو راګرځو د سعودي عرب د هوا سره اشنا کوو ها سراجه بالکل اول د سعودي عرب د هوا سره اشنا کوو او د هغې نه بعد به د خیره سره بیا چې کوم مقصد باندې راغلي بیا به هغه کوو انشاءالله سراج الدین استاره مو فرنٹ شیشه مکمل خړه دا ولې شیشه د صفا کنه دا میټرو دا د میټرو مونږ ته اډه وو پښتو کې دا اډه ده روټي ټیم دی ټول نمخ کې به چلے کې پیاز بازه کټ زما راسته کې دا څو ورځې ډیر زیات خارښ کوي نو دا یو دوايي ده او ټماټر به زه کټ کړم ځکه چې پیاز سوري دا پیاز به زه کټ کړم ځکه چې پیاز کله کټ کړي نو په سترګو باندې چې کوم اثرات دي که نه او دا اوښکې چې ښکته راوبولي نو ما چې یاره دا به زه کټ کړم بغیر پیازو دوايي ده پیاز خو مې کټل خو زما یم دا حال وکړو وای وای خو زما سترګې چې وې که نه ډېر زیات خارښ پرې کوم او دا پیازو نه ډېر اهم شی دی دا راته یو ملګري تجربه راکړه چې لکه نور دوايانې مه کوه دا اهمه تجربه ده بس چې کله سالن پخوئ نو پیاز ته کټ کوه دا ډېره زبردسته تجربه ده تجربه خو مې وکړه او یقینا چې ډېر زیات یې خراب نه وخوړه انشاءالله ګورو که نه هېڅ څه کوي ماښام ته نږدې وخت دی لایټونه ولګېدل پیشوګان هم راپاڅېدل ګرځي دې کچرو کې ځان نه څه خوراک لټوي هر طرف ته لایټونه آن شو ښه او دا وګوره دې ځای کې دا کسان راوتلي دي اوس ورځمه دوکان ته یو میلمه راغلی دی هغه له څراغ نه پیشو دی د دې پیشوګانو منې ښه بلکل موږ پاکستان کې خو چې پیشو وویني دې کې هم نشته ښه زه کوم شی ګورم که نه دې کې هم نشته خو زه داسې به وکړو بیره به راوالو صحیح ده دې کې یو ترخه یي که نه او خواږه به راوالي دا پکې ډېره زیاته ترخه یي ښه دا به راواخلو سټاپ یې واله ترخه بیره مې راخیستله خو هغه دومره ترخه وي که نه خو کس چې دی نو زوړ کس یې پېژني اکثر موږ دا فرینګ کوو د نوي کس ته نوی ملګری راشي که نه هغه سره دا فرینګ کوو دی زوړ دی دې وجې نه مې پرېښوده د خوږې مو سره واخیستله د ماخوستن د مانځه ټیم دی دا مزرې ته رالم اوس هم پکې دومره ګڼه ده خلک ناست او داسې یخه هوا لګي مزېداره د دې خوا راله زموږ ډېره اخوا ده دلته یو ملګری و د هغه سره مې سره کار و ماشاءالله ټولې روشنایانې زبردست راغلی یم زه به بېرته خپل کور ته خو دلته چې څومره ګرځې د شپې ګناه غوره خوانه کوي یخه مزداره هواګانې چلېږي خو کور ته هم تل پکار دي ځکه چې بیا شپه ده او خوب هم پکار دی
الحمدلله چې راورسېدم ما خپل کور ته، او اوس تقریبا ماخوستن 9 بجې دي، راکې ما له اجازت ده.